السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. تیر درس کې مو د دریو وکتورونو سکالري او وکتوري ضربونه وي چې یو A ډاټ B کراس C او بلو A کراس B کراس C. د دغو خاصیتونو په استفادې سره یو څلور مثالونه حلوم. دغه څلور مثالونو ته وکتور آیډنټیټیز هم وایي. نو راځم اول دا لیکم A ډاټ B کراس C یا سکالري ضرب. که دې نه زه B نه پیل وکړم نو B پسې نمبر د څه شی دی؟ ورپسې C دی، C کراس A. که زه پیل د C نه وکړم C پسې بیا نمبر د څه شی دی؟ A کراس بیا B. په همدې ترتیب دا د لرې سره چې ضرب کم بیا ورسره دا ولیکم مثبت علامه لري، یعنی AC B منفي که نږدې ورسره ولیکم هغه به منفي علامه ولري ABC. دا مو ویلی و. د دې نه په استفادې غواړم هغه مثالونه څنګه کم حل کم. اول راځم دې مثالونو ته وګورئ. A کراس B دی، C کراس D، یعنې وکتورونه څلور دي. A او B خپل منځ کې وکتوري ضرب شوی وکتور راکوي. B او D خپل منځ کې ضرب شوی سکالري ضرب شوی. کمیت به څنګه یي؟ سکالر به یي. څنګه به یي؟ سکالر. اوس راځم که چېرته A کراس B نه یو وکتور راشي او بیا دا ورسره خپله ولیکم نو موږ ته به دا خاصیت راکړي یو وکتور ډاټ B کراس C. نو دغه A کراس B ته به یو نوم ورکړم. A کراس B ته به څه شی وکړم؟ یو نوم E به ورته ووایم. شی به ورته ووایم E. دا به ولیکم E. کله مې چې دا ولیکو اوس راځم دغه خاصیتونو ته A ډاټ B کراس C. د A په ځای E دی، د A په ځای څه شی دی؟ E دی. نو دا به شي که د C نه پیل وکړم C ډاټ D کراس E. D کراس E. یا که د D نه پیل وکړم D ډاټ D پس بیا نمبر د څه شی دی؟ E C. E کراس C. دغه یو خاصیت مخته وړم. D ډاټ د E په ځای بیرته خپل وکتورونه لیکم. A کراس B بیا کراس C. اوس دغه د قوسونو منځ کې که پام وکړئ A کراس B بیا کراس C، A B کراس C کراس A. پروا نه کوي درې وکتورونه دی، اول دوه وکتورونه وکتوري ضربیږي بیا دریم ورسره په وکتوري شکل ور ضربیږي.
نو دغه دویم خاصیت دی راځم دا ورنه لیکم دا به شي ډي سی چې د لرې سره ضربېږي مثبت یعنی اے سی بي منفي چې نږدې سره ضرب شي هغه علامه منفي یعنی بي سی اے سره او که په دې څوک نه پوهېږئ یا ورباندې پوه نه شوئ دغې ترتیب به داسې کوئ ترتیب به یې څنګه کوئ برعکس به یې ولیکئ A کراس B وکتورونو ضرب کې موږ ویلي او وکتوري ضرب منفي B کراس A سره مساوي کېږي یو خاصیت او A ډاټ B B ډاټ A دا د تبدیلۍ خاصیت نه صدق کوي او دا د تبدیلۍ خاصیت صدق کوي یو وکتوري ضرب دی بل سکالري ضرب دی نو راځو دا شکل د هغې برعکس دی یعنی A کراس B یو وکتور دی بیا د بل وکتور سره ضرب شوی نو زه دا داسې لیکلی شم چې سرچپه یې کړم دا به شي سی کراس A کراس B اوس هغه خاصیت شو د A په ځای C دی د B په ځای A دی او د سی په ځای بی دی نور وکتورونو نامګذاري بدله ده نور مغه وکتور شو او دا مساوي کېږي سی د لرې سره ضربېږي سی بی ای وکتور بیا منفي سی چې د نږدې سره شي سی ای د بی وکتور سره منفي چې ور ضرب کې منفي ضرب منفي جمع نو دا ول لیکم سی ای بی منفي سی بی اے او دا برعکس لیکلی شي ځکه سکالري ضرب دی د دغې خاصیت له مخې برعکس لیکلی شي یعنی اے سی بی منفي بی سی اے دا ورنه په لاس راغلو نو که دا دې طریقې نه استفاده کوئ او که ډایرکټ لیکئ چې لږ پریکټس وکړئ ډایرکټ اسانه دی اوس راځم دا مساوي کېږي اے سی اے ډاټ سی سکالر راکوي دا څه شی راکوي سکالر نو دا که زه هر ځای کې لیکم پروا نه کوي دا څه شی راکوي سکالر خو دا اوس تر اوسه پورې ور ضرب شوی نه دی بي وکتور دی ډي وکتور دی نو دا سکالر زه ځان ته لیکمه اے سی او دا وکتورونه به خپل منځ کې ضرب کړمه ډي بي ډي بي بیا منفي بي سی سکالر دی بي سی څنګه دی سکالر ډي او د ا ترمنځ ضربېږي دا وکتور دی دا وکتور دی خو ضرب یې ترمنځ شی دی سکالري دا به شي ډي ا اوس ټول سکالرونه شو موږ سره ا سیم سکالر دی ډي بي م سکالر دی بي سیم سکالر دی ډي ام سکالر دی او سکالري ضرب موږ داسې متاولی شو یعنی د تبدیلۍ قانون ورکې صدق کوي نو دې ځای نه لیکمه ا سی دغه ډي بي په ځای لیکمه بي ډي منفي دا ګوره سکالر دی نو دا مخکې م لیکمه او برعکس یې م لیکمه یعنی اے ډي بي سي او دا شو دغه سره ثبوت اے سی بی ډي منفي اے ډي بي سي نو اولنۍ خاصیت یا ایډنټیټیز یا مثال څنګه شو ثبوت شو راځم دویم مثال ته
دویم مثال A کراس B کراس C کراس D دی لیکم A کراس B بیا کراس C کراس D دی او دا مساوي کېږي د دې A کراس B په ځای E لیکم E کراس C کراس D یعنی A او د B نه چې کوم وکتور په لاس راتلو هغه ته مې E نوم ورکړو نامګذاري مې وکړه دا خاصیت مستقیما د دوی سره څنګه دی مساوي دی نو د دې نه لیکمه دا مساوي کېږي دې وکتور سره چې لرې ضربوم هغه علامه مثبت یعنی ای ډي ورسره د سی وکتور منفي د نږدې سره چې ضربوم علامه منفي ای سی ضرب د ډي وکتور کله مې چې دا ولیکل د ای په ځای خپل قیمتونه ای په ځای څه لیکم A کراس B A کراس B ضرب D بیا ضرب C منفي دې په ځای څه لیکم A کراس B ضرب C بیا ضرب डी وکتور دا خاصیت اولنی سره دی نو زه دا ضرب بې ځایه کولی شم په خپل ترتیب سره که زه پیل د A نه وکم A ډاټ B کراس D که چیرته فعل د B نه وکې نو D کراس A ته به وایې چې دا خو دې سره برعکس دی دا به څنګه شي نو ترمنځ ضرب څنګه دی سکالري دی A کراس B دا یو وکتور راکوي بیا D ورسره څنګه دی سکالري ضرب دی دا مثلا یو وکتور راکوي P وکتور P ډاټ D وکتور دا سکالري ضرب شو زه برعکس لیکلی شم یعنی D وکتور ډاټ P وکتور D وکتور د P په ځای بیرته A کراس B A کراس B وکتور اوس د دریو وکتورونو سکالري ضرب دی هغه اولنی خاصیت دی که زه د A نه پیل وکړم A ډاټ A پسې بیا B دی که نه B کراس D او یا که زه د B نه پیل وکړم B ډاټ D کراس A D کراس A اولنی خاصیت یا د وکتورونو درې ګونی سکالري ضرب په پام کې نیولو سره نو دا مې ولیکو ضرب C سکالري ضرب منفي دې هغه چې زه پیل د څه شي نه وکړم A نه وکړم نو A ډاټ B کراس C B کراس C ضرب د D وکتور ضرب د D وکتور نو ثبوت شو آخري هغه ته مې څنګه وکړو ځان ورسوم A ډاټ B کراس D بیا ضرب C منفي A ډاټ B کراس C ضرب D دریم دی دریم وایي A کراس B کراس C کراس D یعنی اول به C او D ضرب کې کوم وکتور چې لاسته راغللو دې نه چې کوم وکتور لاسته راغلو بیا دا ور ضربېږي بیا دا ور ضربېږي یعنی A وکتور کراس لوی قوس شروع B کراس C کراس D او دا مساوي کېږي AC وکتوري ضرب BD
منفي اے ډي اے کراس سی بیا اے کراس ډي دا نور سره څنګه کیږي سکالري ضربیږي دا خاصیت تیار لرم دلته شته بیا اے ور ضربوم مساویه اے کراس بی کراس سی کراس ډي اول به بی د لرې سره ضرب شي بی ډي سی به څنګه شي ور ضرب بیا منفي بی به د نږدې سره ور ضرب شي بی سی بیا ډي قوس بنده مخته راځم دغه بی ډاټ ډي خپل منځ کې ضرب شوی دی سکالري ضرب دی نو دا سکالر راکوي دا څه دی دا سکالر دی دا هم سکالر دی او سکالر یو عدد دی که هغې خو یې لیکم هر ځای کې چې لیکم لیکلی شم مشکل وکتور جوړوي سکالر چې هر ځای کې لیکئ پروا نه کوي نو بی ډي اے کراس سی به راشي اے کراس سی ضرب بی ڈی بی سی سکالر دے اے کراس ڈی بدل تراشی اے کراس ڈی او بی سی څنګه دے سکالر دے ثبوت شو دغه عمل هغه قیمت په لاس راغلو خو قانوني شکل چې لیکئ دغه بی ډي سکالر دی هغې خو باید ولیکل شي یعنې سکالر ضرب وکتور شي دا وکتور دی او دا څه دی سکالر نو بی ډي په اول وکتور بیا اے سی منفي بی سی سکالر دی اول او اے کراس डी وکتور دا بشي یعنی که چنده دی ای وکتور منفی ال چنده ای کراس डी دی اف وکتور دس شکل بغوره کی ځانته ثبوت شو راځم څلورم مثال ته څلورم مثال اے کراس بی کراس سی اے کراس بی کراس سی بی کراس سی کراس اے سی کراس اے کراس بی دغه درې واړه حالتونه خپل منځ کې څنګه شوي جمع شوي دي څه شوي جمع شوي اے نه شروع دی اے کراس بی کراس سی بیا د بی نه شروع دی بی کراس سی کراس اے بیا د سی نه شروع دی سی کراس اے کراس بی که دا موږ ټول سره جمع کوو څه به راکړي صفر وبه یې ګورو اے کراس بی کراس سی په ځای خپل قیمت لیکم د دې په ځای او د دې په ځای او د دې په ځای خپل قیمتونه لیکم اوس وکتوري ضرب د نو اول د لرې سره ضربیږي اے سی بی منفي بیا د نږدې سره وضربیږي اے بی سی دا مې ضرب کړو دې ځای پورې شو بیا جمع دا بیا ضربیږي اول د لرې سره بی اے سی منفي بیا د نږدې سره بی سی اے بی سی اے دا مو شو ورپسې بیا جمع سی د لرې سره سی بی ضرب اے منفي سی اے بی سی اے بیا بی د دریم هم څنګه شو ضرب شو لږ متوجه دغه اے سی سکالر دی دا وکتور دی یعنی سکالر چند د وکتور دا سکالر دی ځکه ترمنځ ضرب سکالري دی او دا بیا څه دی وکتور سکالر چند د وکتور بی اے سکالر دی سی وکتور دی
سکالر چند د وکتور بی سی سکالر دی او ای وکتور دی سکالر چند د وکتور سی بی سکالر دی او ای وکتور دی سکالر چند د وکتور سی ای سکالر دی او بی څنګه دی وکتور دی سکالر چند د وکتور نو دا کومو ځایو ته چې ما سکالر لیکلی دا که بی ای لیکي که ای بی لیکي پروا نه کوي ترمنځ ضرب سکالري دی او سکالري د تبدیلۍ خاصیت صدق کوي اوس ای سی سکالر د بی وکتور د بی وکتور ګورم چیرته دی دغه دی د بی وکتور او سو چنده شوی ای سی چنده شوی یا سی ای چنده شوی ای سی او سی ای خپل منځ کې څنګه دي سره مساوي دي یعنی ای سی او سی ای سکالري ضرب دی د تبدیلۍ خاصیت صدق کوي نو دا اولنی مثبت د دویمي هغه سره څنګه شو ختم بل راځم د سی وکتور ګورم سی وکتور دغه دی اوس څو چنده د سکالر بی ای چنده یا ای بی چنده خپل منځ کې څنګه دي سره مساوي دي یو منفي دی بل مثبت اختصار ځکه ای بی سکالر او بی ای سکالر خپل منځ کې څنګه دی مساوي دی سکالر ځکه ورته وایم چې سکالري ضرب د لاسته راغلی مقدار سکالر دی بل راځم د ای وکتور ته دا هم د ای وکتور دی دا هم د ای وکتور دی دا وکتور څو کې ضرب شوی سی بی کې سی بی او دا وکتور بی سی کې سی بی او بی سی خپل منځ کې مساوي دي چې کله مساوي دي جمع او منفي په خپل منځ کې اختصار شي او دا ټول به څنګه شي مساوي به څو شي صفر مساوي به څو شي صفر دغه څلور مثالونه د وکتور آیډنټیټیز وو الله دې وکړي ورباندې پوه شوي وای الله حافظ